څنګه یې ښه لږ په زوره غږېږه زلزله کې زخمي شوی یې زلزله چې کېدله ته ویده وې که ویښ وې نه زه ویښ وم ویښ وې نو بیا څنګه زخمي شولې کوټه کې دننه کوټه در باندې راړنګه شوله که بهر شي در باندې راوړله نه ورشه نه برنډه مې راډنګه شوه برنډه در باندې راړنګه شوه نور هم د کورنۍ څوک نه یې خوښ شوي په زلزله کې نه شکر خدای دې شفا ته څنګه یې روغ یې سر دې خوښ شوی که تاسو د کورنۍ نور څوک نه یې خوښ شوي په زلزله کې خدای تعالی دې شفا یې کامله او اجر نصیب کړي تاسو ښه یې وروه الحمدلله ښه خوندور دي تاسې د افغان دوبۍ سیمې یې افغان دوبۍ سرګنډه یې د زلزله څه وخت وشوله تاسې ویښ وئ ویده وئ دا موږ نه ویده وي ویده وئ یوه نیمه بجه وه څه کم 2 بجې وې چې دراز شه یو ډېر جود دراز یې و اول आवाज وشو د आवाज یې आवाज یې وشه دا څه غر یې وکړه لکه بام چې وژوي داسې غږ یې کوي خلک د دې غږ سره راووتل غږ سره ډایرکټ ورووت د زلزله بیا زلزله غږ دا یو رقم ته داسې غرغرای شي لکه توپان چې در باندې داغ شي نو کورونه ډېر نړېدلي کورونه ډېر سره جوتي سره خراب کړي دي موږ خپله ډېر خپله تېر وه دا څه 11 رسه کړي پې خرڅاو پې کړي وه کلکارې بیا اوس ته ډېر دام رسه خراب شوی دی چې بېخي بېدیاو خمیله کې کړي دي کور ته نشي ننوتلی د خلکو نه مو څه غوښتنه نړیوالو مرستندویو ادارو نه د امارت نه امارت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دا همکاري وکړو ځکه هم راسره وکړو خدمې هم راسته وشي فاروقي موادو هم راسته وشي ډېر زیات مشکل لري امارت په وخت باندې تاسو ته رسیدګي وکړه تاسو زخمیان انتقال کړ انشاءالله موږ امارت ته ځواکونه ورسېدل طیارې سې روغلې طیارې پې روړې څه کوي مایدون طیارې دغه نه شبخانې ته ورسېدې دلته میلاد څنګه یې روان ده ښه روان ده انشاءالله عملیات ډېر ښه روان دي موږ ډېره مننه دی نه چې موږ سره ډېره جوته همکاري وکړه دا غوښتنه خیر به نه کړي چې موږ ته دا څنګه یې صحت دې څنګه ده اوس ښه ده لاس دې مات شوی زلزله چې کېدله ته ویښ وې که ویده وې نه زه پسې ویښ شولم ویښ شولې نور مو د کورنۍ څوک غړي شهیدان شوي دي په زلزله کې یوه مې میر شهیده شوه دوی مې خویندې خدای تعالی د هغوی شهادتونه قبول کړي تا ته د خدای عاجله شفا نصیب کړي ته که د زلزلې کیسه راته وکړې زلزله په موږ باندې چې شوله تقریبا 2 بجې وې مونږه ویده وي خو درته نه مېږي چې دا زلزله وشوله ډېره زیاته وشوله بیا مونږه د کورونه رووتلي باران اندېښري وه بیا مونږ چې رووتلي ورڅنې ودرېدلي بیا چې داسې وطن وکړې دا غرینه نه ده تکې دا غر سره تېر شولې بیا 2 ورې وشول هغه ډېر خلک یې کیرینه ړنګ شول ته نه مېږي دا ختم شوي دي زخمیان ډېر وي مړه ډېر پکې وشول شهیدون وکارې دا ډېر پکې وشول کیرینه ډېر ړنګ دي بیا موږ ته اسلامي امارت نه نه موږ غار ولاړ ډاکټرونه ولاړ امبولانسونه راوړل موږ هغه یې زخمیان انتقال یې کړل چې لوکر ولاړ دی زلزله یې سپېره یا راونه دو نه موږ یې تنبوله کړی نه ده جټکه وخلیم زبا نره موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وشي موږ کیرینه په خطر کې دي موږ سپورچانې په خیمې کې پنډېږي موږ سره چې خیمې مرسته وشي دا مرسته بالکل موږ ته ضروري دي تاسو کومې مرستې در رسېدلې دي او موږ ته مرسته رسېدلې دي افغان دوبۍ ته دي افغان دوبۍ ته رسېدلې دي او مرسته ډېره زیاته علي صاحب څنګه یې جوړ یې د زلزله چې کېدله تاسې ویښ وئ که ویده وئ که دا کیسه راته وکړي یاره زه په خپله ویده وم ښه 2 بجې یا 2 بجې ټیم و ښه بیا موږ کور 2 ساعته وو ښه زه چې کله لاندې روان وو بیا موږ ته دا پته نه وه چې بمبر ده که زلزله ده خو زلزله روانه وه لاندې کور نه ووتلي کور ختم شو څوک بالر چې په خاورې باندې لاندې وي ځناور ور لاندې وي بلباس ور لاندې وي بیا موږ ته په خپله د تکلیف اعتبار که ورسېدم میرا چې موږ سکون کلی دی افغان دوبۍ وسپېرې سره مربوط وي دا 4-5 کورونه دي پاتې نه دی تقریبا 10-15 شهیدان شوي دي که زخمیان شوي دي ځناور ختم دي ملو ختم دي مشتري ختم دي سر پاتې نه دي اسلامي امارت الحمدلله دا قرباني وکړه چې لږ د کوچر راغلی موږ یې روغتون ته علاج ته راوړلو عمره ستر روانه دي موږ په خپله لیدلي نه دي چې څه شی ورسېدل زه و بیمار خو زه نه رسېدلي یم خوشا به دا وي چې د بیا نړۍ نه موږ سره قرباني وشي اسلامي امارت نه وشي موږ ته ډېر غټ زیان رسېدلی دی او غونډ خلک ځپلی دی
ډېره مننه د اسلامي امارت نه چې موږ سره قرباني کوي. خیر خدای تعالی مو شفای کامله او عاجله نصیب. امین. الله د څه خبرې اجازه وکړي چې موږ خبره اوچته وایو. یا اسلامي امارات دا بیا ولازونه ورسو تاسو ته رسیدګي زر وکړه. مې ډېره زر وکړه ډېر زر زونه تاسو زخمیان په څه شي کې انتقال کړل؟ تاسو زخمیان په څه شي کې انتقال کړل؟ دا امبولانسونه وي دا چورلکې وي دا روانې کړي وي مرستې په ته ځان ورسېدلې؟ ځان په چورلکې کړل بس ماشاءالله زه ډېر خوندور مشرون دي دا زیاده خدای ډېر عمر ورکو او ډاکټران څنګه دي تاسو علاج ماشاءالله غون شو چمتو وي علاج مخ روانه له امارت نه او نور مرسندو ټولنو څخه مو څه هیله او څه غوښتنه ده؟ هیله وسینده هیله وجه د زمیر سره مرسته وکړو د زمیر سره خمیرو کو مش خو سکرینه داس په شاوی دي چې دا غون رنگولې په غا کې زنه رنگ دي زنه مکمل رنگيږي دا چې مش دا خمي وکړ اندام مرسته سره وکړو نه را پسینه خیر خدای تعالی دې شفای کامل او عاجله نصیب کړي.